وایي یو نوي کلن میلیاردر و، یو چا ورته ویلي چې 15 کاله د تجارت وکړه او د دې تجارت په برکت اوس دا د ته د میلیاردرانو په ډله کې، خو دغه خپل 15 کالو تجارت، سوداګري او کاروبار کې د چې کومې تجربې زده کړې دي له موږ سره یې شریکولی سي. وایي د میلیاردر 5 خبرې وکړې. یوه خبره یې دا وه چې هیڅ وخت له چا سره شراکت مه کوئ یا ګډ کار مه ورسره کوئ. که چیرې ورته مجبور سوئ له خپلوانو او کورنۍ سره خو هیڅ وخت ګډ یا شریک کار ونه کوئ. دویمه خبره یې دا وه چې هیڅ وخت پور چاته مه ورکوئ، او که چیرې م ورکړ نو وخت ورته وټاکئ چې په پلانۍ ورځ یا پلانۍ نیټه به یې راکوې. درېیمه خبره یې دا وه چې د خپل تجارت راز بل چاته مه ورکوئ. څلورم یې هم دا ویلي و چې کوم کاروبار کوئ همغه برخه کې چې نور کاروباریان وي تاسو ترې مخکې ځئ، خپل پلورنځی پرانیزئ او تر ټولو وروسته خپل پلورنځی بندوئ. بله خبره یې دا هم وه چې کوم ځای کې کاروبار کوئ یا رزق روزي ګټئ نو هلته عیاشي او فحاشي مه کوئ. او وروستۍ خبره یې دا وه چې خپل کاروبار شاګرد یا منشي ته مه سپارئ، په خپله پسې درېږئ او کوئ.